إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. محترم و عزتمندو مسلمانانو ورونو، په اسلامی میاشتو کې دا 11مه میاشت د ذوالقعدې ورته وي، او دې پسې بیا 12مه میاشت د ذوالحجې را روانه ده، چې په میاشت د ذوالحجې کې الله رب العالمین مرکزی عبادتونه را جمع کړي دي، او بیا خاص کر د ذوالحجې د میاشتې کمی چې اولنۍ 10 ورځې شپې دي، دا ډېرې اهمې او ډېرې مفید دي د بندګانو دپاره. او د دې وجه مسلګې دا ده چې په دغه 10 ورځو شپو کې غټ اهم عبادتونه او مرکزی عبادتونه را جمع دي، چې په هغه عبادتونو کې یو عبادت ته اضحیه قربانی ویل کېږي. مخکې د دینه چې مونږ د قربانی مسائل هغه بیان کو، نو اول بعضی ضروری خبری
چې دا بیانو د الله رب العالمین په توفیق سره او دا دې مقصد دپاره چې مونږ او تاسو څومره نیک اعمال کوو که هغه هر عمل د نیکۍ کله چې انسان په هغه عمل کې د دوو خبرو خیال وساتي او خپل ځان د دې دوو خبرو پابند جوړ کی نو دغه نیک اعمال د انسان قبلیږي او دغه نیک اعمال د انسان ته په دنیا او آخرت کې فایده ورکوي او یاد ساتئ کوم انسان چې نیک اعمال ښه ډېر او په کثرت سره کوي خدای د دې دوو خبرو خیال نه ساتي نو نه دغه نیک اعمال قبلیږي او نه دغه نیک عمل د انسان ته څه فایده ورکوي ټیک د هسې به ځان ستړی کي خو څه اجر او ثواب به ورته د الله رب العالمین د طرفه میلاو نشي نو په دې نیک اعمالو کې دا قرباني کول دا یو نیک عمل دی او بیا دې باندې انسان مالم ډیر لګي هر سړی کوشش کوي چې زه ښه پیسې ورکم او ښه څاروی راولم قیمتي څاروی واخلم او هغه ذبح کم وینې توی کما قرباني ورباندې وکما نو دی وجې نه د دوو خبرو به ډېر خیال سړی ساتي او دا دوه خبرې صرف د قربانۍ سره تعلق نه ساتي د هر نیک عمل دپاره دي هسې نه چې انسان مالم خرج کی ځانم وکړی ځانم ستړی کی او دا قرباني دې بیا په کار را نشي هسې وینه توی کی غوښه وخوري او څه اجر ثواب درته میلاو نشي نو دا لویه د نقصان او د خسران خبره ده هغه دوه خبرې کوم دي هغې کې یو ته اخلاص ویلی کېږي او دویم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ویلی کېږي دا د هر نیک عمل لپاره شرط دی دا دوه شرطونه دي چې کوم عمل هم ته کې نو چې په هغې کې اخلاص موجود دی په هغې کې مقصود ستا صرف او صرف د الله رضای دویم هغه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابري کاغه منځ دی کاغه روجه ده کاغه زکات دی کاغه نفلی صدقات او خیرات دی کاغه سړی حج او عمره کوي کاغه جهاد کوي کاغه قربانی کوي که هر د نیکی کار سړی کوي نو دا دو شرطونه به ضرور په ده کې موجودي نو دغه عمل الله قبلیم په دې عمل دته الله رب العالمین اجر او ثواب هم ورکوي نو په دې دوو خبرو باندې به بحث کوو انشاءالله یو په اخلاص دویم په تابعدارۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ځکه دا د هر عمل لپاره دا دو شرطونه ضروری دي باقی د قربانی چې کوم مسائل دي نو به انشاءالله راتلونکي جمعې نه بیا ذکر کوو د الله په توفیق سره د ټولو نه اول دا خبره یاد ساتي او ذهن کې کېنوئ د هر عمل دپاره د ټولو نه اولنی شرط دا ایمان دی او په دغه ځکه باس نه کوو چې ایمان خو الحمدلله موږ او تاسو کې شته مؤمنان ایمان هم راوړی وي او د هر عمل دپاره ایمان شرط دا قرآن کریم ګرځولی او دې باره کې ډېر آیاتونه دي په هغې کې یو آیت دا دی الله فرمای من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه الله وی که نارینه دی او که زنانه دی او دې نیک عمل وکي خو شرط دا دی چې وهو مؤمن دی به مؤمنی یعنی عقیده به د برابرۍ
دی به کافر نه دی به مشرک نه که کافر هر څومره نیک اعمالو کې دله څه فایده نه ورکوي که مشرک انسان هر څومره نیک اعمال کوي دله څه فایده نه ورکوي فایده چې تعالی نیک عمل درکوي هغې دپاره الله شرط لګولی وهو مؤمن چې دی به مؤمني ایمان دا شرط دی او اصل ایمان دا د عقیدې ټیکوالي ته ویلی کېږي چې ستا عقیده برابر وي نو الله وی بیا چې څوک عقیده هم برابر وي مؤمن او دی نیک عمل کوي نو فلنحیینه حیاتا طیبه الله ډېر په تاکید څه خبره کوي الله وی خامخا به دله زه پاکیزه ژوند ورکوم د حیات طیبه د صحابه کرامو ډېر زیات تفاسیر ترا نقل کړي مفسرینو خو هغې کې یو ښایسته او آسان تفسیر دام دی چې حیات طیبه دې ته ویلی کېږي چې لږ مال به در سره خو زړه به دې خوشحاله بس الله به درله داسې قناعت او صبر در نصیب کی چې پریشانی او سرګردانی به دې ورسره نه دې ته حیات طیبه وایي او دا ډېر ښایسته ژوند دی چې مال او دولت در سره لږ دی خو آرام او سکون درته پکې ډېر دی او دا الله مؤمنانو ته داسې ژوند ور نصیب کوي سکون راحت د ژوند دا په ډېروالي د مال کې نشته دی یعنی تاسو وګورئ په دې معاشره کې دا سرمایه‌دار او جاگیردار خلک څومره مال او دولت دی ورسه و همیشه پریشان او سرګردان دي خوب څه دی چې په خوب سره د بدن ته لږ سکون راحت راځي هغه هم د دوی صحیح نه وي خوب هم برابر نه وي که یو سړی حیات طیبه غواړي د ژوند سکون راحت او اطمینان غواړي نو هغه په ایمان او په عمل صالح کې دی د دنیا په مال او دولت په جیداد په پیسو وغیره کې نشته دی بل ځای الله فرمایي ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها الله وی کوم انسان چې د آخرت اراده لري او صرف اراده نه وسعى لها سعيها او د پوره کوشش هم کوي د آخرت یعنی نیک اعمال کوي ځان کړی خو ګوره شرط دا دی وهو مؤمن دلته الله شرط لګولی چې دی مؤمنی ایمان دا اولنې شرط دی د نیک عمل لپاره نو الله وی فاولئک کان سعیهم مشکورا الله وی دغه انسانانو دا مهنت او خواري دې ته به ډېر په درون نظر باندې کتلی شي ځکه الله هغه ذات دی ان الله لا یضیع اجر المؤمنین الله وی د مؤمنانو نیک عمل دا زه هیچرې نه بربادوم ستا په نظر کې به یو عمل ډیر زیات کمزور تا ته به ډیر معمولی ښکاري لیکن د الله په نظر ډیر اوچت عمل دی الله د انسان نیک عمل نه بربادوي نه ضایع کوي بل ځای الله فرمایي فاولئک يدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا الله وی چې ایمان راوړو او د هغې سره سره عمل صالح کو نو دا خلک به زه جنت ته داخلوم او ولا یظلمون نقیرا او د کجوري په دې اډوکي کې چې کوم هغه شاته داغ یې الله وی د دې داغ په مقدار هم ورسره ظلم نه کوم نو الحمدلله ایمان خو موږ او تاسو کې اسیم شته دی او په دې باندې هر وخت د الله رب العالمین شکر ادا کول پکاري نو د عمل خاص کر د نیک عمل لپاره اولنې شرط ایمان دی دا خو موجود دی خو خبره باقی په دې دوو خبرو باندې کوو د نیک عمل د قبولیت د پاره به دا دوه شرطونه دي یو اخلاص دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت موافق بس په دغه عمل به الله قبل او به بدل اجر هم درکړي هر عمل چې انسان کوي ک ناری نه دی ک زنانه دی نو دې کوشش دا کوي چې د عمل د ریاکاری نه پاک شي دی خالص د الله د رضا د پاره دی نیک عمل کوي
کاغه منز دے کاغه روجه ده که زکات دے حج دے که قربانی ده هر نیک عمل دے دے کې بستا مقصد صرف او صرف رضا د الله تعالی دا عمل به ته د دنیا د حاصلولو دپاره نه کې د ریاکارۍ د دکلاوي د ښودنې دپاره به نه کې زمونږ د اکثر مسلمانانو عملونه ریاکارۍ تباه او برباد کړو ښه ځان ستړی کې ځان ښه وکړئ خو په دې زړه کې ورته شیطان داسې یو وسوسه واچوي دا ځان ورته داسې غټ ښکاره کي ځان ورته داسې عابد او متقي ښکاره کي ریاکاري پکې راشي هغه نیک عمل ایسته برباد شي دا یاد ساتئ اکثر مسلمانانو عملونه ریاکارۍ تباه او برباد کړو هغه عمل ضایع شي هېڅ پیدا وله ورنکي په عمل کې اخلاص دا ډېر ضروری دی چې عمل کې د اخلاص نه په عمل کې د هیڅ وزن ګورې نشته او په ورځ د قیامت به دا اعمال تللی کېږي ونزع الموازین القسط لیوم القیامه الله وی د انصاف تله به لګي د انسانانو اعمال به تللی کېږي نو په تله د میزان کې چې عمل وزني خیږي دا په کثرت او په ډیروالي نه خیږي هغه عمل به د وزني خیږي کوم کې چې د ګوره اخلاص و الله دې زموږ عملونو کې اخلاص پیدا کړي د اخلاص په باره کې الله په دې سورۃ الکهف غالبا اخیری آیت دی الله فرمای فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا الله وی اے بندگانو څوک چې زما سره د ملاقات اراده لري او دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې صرف د دنیا دا ژوند نه دی اصل او حقیقي ژوند دی پسې را روان دی چې د قبر منزل پاس کی نو هغې نه پس بیا ورځ د آخرت ده او د الله سته پیشي ده او الله سره ملاقات دی نو الله څوک چې زما د ملاقات امید لري یقین لري نو دې دې سوي کې فلیعمل عملا صالحا ور نیک عمل کوه دغې ورځې دپاره تیاری وکړه دویم ولا یشرک بعبادت ربه احدا او الله وی زما سره ګوره څوک شریک جوړ نه کړي شرک ونه کړي د شرک نه ځان بچو ساته ورځ را روانه ده ما سره به ملاقات کېږي حساب کتاب به لګي تپوس پوښتنه به هلته د انسان نه کېږي نو نیک اعمال کوه او د هر قسم شرک نه ځان بچ ساته نو د آیت لن مقصد مفسرین اصل کې دا ذکر کوي و د آیت لن مقصد دا دی چې د آخرت د پاره خپل تیاری برقرار ساته نیک اعمال کوه او د هر قسم شرک نه ځان بچ ساته نو ژوند به دې ښایسته شي دا نیک اعمال دا به دله بیا په ورځ د قیامت څه فایده درکړي په تله د میزان کې به درانه وخیږي د دې سورۃ الکهف د دې آیت د لاندې ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی و دا آیت دلیل دی چې د الله تعالی په نیز باندې هغه عمل قبول دی چې دوه شرطه پکې موجود دي و یو اخلاص دی ته وایي چې ستا د عمل د هر قسم شهرت نه پاکي ستا د عمل د نوم دپاره نه وي ستا د عمل د ریاکارۍ او د ښودنې دپاره نه وي ستا د عمل د دنیاوي څه غرض او مقصد دپاره نه دي ته اخلاص ویلی کېږي وایي دویم شرط چې ستا هر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابري دا یاد ساتئ دا دوه شرطونه چې نه کار څومره دی ډېر اعمال وکړو د الله په دربار کې هغه قابل قبول نه ګرځي دا عمل تعالی هېڅ پیدا نه درکوي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مسند احمد کی حدیث ته یو ځل په جړا شو فظرفت عین عبدالله صحابي وی عبدالله ابن عمر د سترګو نه اوښکې روانې وي وی ما ورته ویلې چې ولې جاړي وی هغه راته وویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي هغه وفرمایل من سمع الناس بعمله سمع الله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کوم انسان چې یو نیک عمل د شهرت دپاره کوي
د خلکو د خود دپاره کوي، د ریاکارۍ د کلاوې دپاره کوي، نو سمع الله به، الله به ورسره په ورځ د قیامت او په دنیا کې هم داسې معامله وکړي څنګه وصغره وحقره، وایي د دې خلکو په نظر کې به الله ذلیل او سپک کي همیشه دپاره. او تاسو وګورئ په دنیا کې چې څوک د دکلاوي او د ښودنې دپاره نیک عمل کې دا خلک ورته ډېر په سپک نظر باندې ګوري، او کم سړی چې د هغه په عمل کې اخلاص او مقصد د الله رضا وي نو د هغه خلک هم څومره قدر احترام کوي. الله د دې خلکو په دې سترګو کې درنی. دې وجه نه تفسیر قرطبي او روایت را نقل کړی دی او وی کله کله به یو دیندار او صالح انسانی نیک عمل به کوي، دی به کوشش کوي چې زی پټ کم، الله به خلکو ته راښکاره کوي. وی دا الله دله عزت او احترام ورکوي په دنیا کې چې دی خو د خپل نیک عمل پټوي خو الله یې د خلکو په سترګو کې راښکاره کوي، الله یې درنوي. او دې حدیث کې دي چې کوم انسان عمل خلکو ته ښکاره کوي او ځان ښیي او د ښودنې دپاره یې کوي نو وصغره وحقره، الله رب العالمین بم دې په دنیا کې ذلیل او خوار او د رسوایی ژوند به تېروي. نو دې وجې نه عمل کې اخلاص ډېر ضروری دی. الله وی فاعبد الله مخلصا له الدین، الله وی داسې عبادت او بندگی زما وکړه چې دا دین صرف خالص کا زما دپاره. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا له الدین، الله رب العالمین وی ما دې ټولو بندگانو ته دا حکم کړی چې بندگی خالص زما دپاره کوي. نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دې خبره سخت جړل چې اسې نه چرته زما په عمل کې ریاکاری را نشي، عمل مې برباد نشي. ګوره صحابه به دومره یریدل د عمل د ضایع کېدلو نه. زما استاد دا سوچ او فکر ډېر کم خلکو به جوړیږي چېرې ما دا نیک عمل وکړو هسې نه چېرته ریاکاري خو به پکې نه راغلي، عمل مې ضایع او برباد چېرته نشي. بل روایت د مسند احمد کی شداد بن اوس رضی الله تعالی عنہ صحابي دی، د ناستو جړلې نو یو کس ته تپوس وکړو چې ما یبکی کا یا شداد ولې جاړې، داسې څه خبره ده چې تا جړې سترګو نه دي اوښکې روانې دي. هغه ورته وویلي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو خبره اورېدلې ده او کله چې رایاده شي نو به زه جاړم بیا نشم ټینګېدی. ویلې څه دې اورېدلي؟ ویلې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې اتخوف علی امت الشرک والشهوة الخفیه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې زما په امت کې کله دا دوه مرضونه پیدا شي زه ور باندې سخت یریږم چې الله به جهنم ته غذار کړي. ویلې یو شرک دی، دویم والشهوة الخفیه پټ شهوت. پټ شهوت څه ته وایي؟ په خپلې دا صحابي تشریح کوي اخره کې. نو دو دې کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره را یاد شي بس زه بیا جاړم بیا ټینګېدی نشم چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه په خپل امت یریږم چې شرک به پکې پیدا شي، دویم پټ شهوت به پکې راشي. وی ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې اتشرک امتک من بعدک، پوره صحابو به څومره تعجب کو. ویلې د الله رسول ولې ستا نه پس بم ستا امت په شرک اخته کیږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل نعم او. وی بیا راته ویل چې شداد غوږ کېده انهم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسنه. زما دا امت به داسې نه وي چې ټول به د نور عبادت او بندگی کوي، یا به د سپوږمۍ بندگی کوي، یا به د کاڼو بندگی کوي، یا به د بوتانو بندگی کوي. شرک دا دی چې ولکن یراؤون باعمالهم، عمل به کوي د خلکو د ښودنې دپاره. په دې زه یریږم د امت چې زما امت به په دې شرک اخته شي چې ولکن یراؤون باعمالهم، عمل به کوي دې دپاره چې دا خلک ماته ښه سړی ووایي، شهرت دپاره به کوي، د نوم دپاره به کوي، د دنیا غرض او مقصد به ګرځولی. نو د الله نبی وایي اتخوف علی امتی، په دې خبره زه ډېر زیات یریږم چې زما امت به دې مرض کې اخته شي. هر سړي ته ځان معلوم دی، ځان دې وتلي.
او بیا او فرمایل چې والشهوة الخفیه پټ شهوت دې ته ویل کېږي ان یصبح احدهم صائمه یو کس به روژه نیولي سار به د روژه به نیولي د ده به سسیس طرف ته خواهش شوق پیدا شي ایسته به ورته هغه روژه به ورته ماته کړي ډېر داسې شته دی چې روژې نه بیا ګلس پورته کړي دې ته وایي شهوة الخفیه نو په دې خبره باندې به شداد بن اوس رضی الله تعالی عنہ جړل ګوره صحابه څه عجیبه خلک وو هغوی څومره یریدل چې زمونږ دا نیک اعمال دا چېرته ضایع او برباد نشي نو دا یاد ساتئ قرباني را روانه ده دا خبرې زه دې دپاره مخکې ذکر کوم چې قرباني را روانه ده قرباني په دې بربادیږي د انسان ګورې قرباني چې کوئ د اوس نه ورته ځان برابر کوي که ستا په دې زړه کې دا اراده چې دا قرباني زه دې دپاره کوم چې خلک به زما څاروی ویني چې وګوره څومره ګران او ښایسته څاروی واغست که ستا په دې زړه کې دا اراده چې قرباني دې دپاره کومه چې یاره څوک به غوښه نه راوړي بچو ښځې له به غوښه وکړم که ستا په دې زړه کې قرباني د ریاکارۍ او د شهرت دپاره د بچو د خوشحالیو دپاره وګوره اوس نه دا نیت صفا کا ګینې هسې به د پیسې م ولګي څاروی به م ذبحه کړي د الله په دربار کې د ماشي د وزر په مقدار هم درته اجر نه میلاویږي نو قربانۍ دپاره اصل څیز ګوره اخلاص دی ځان کې اخلاص پیدا کول پکار دی یہ سورة الحج آیت تی اللہ فرمائی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها یہ قربانی بارک اللہ خبر کړي الله وی ما تستاسو دا غوخي او دا ویني خو نه رارسي ځکه الله ته نه رسي چې الله دې شیزونو ته سہاجت ضرورت نشته دا خدای انسانان خوري ولكن يناله التقوى منكم الله وی ما تستاسو اخلاص را رسي دلته تقوا معنی اخلاص دی چې ته څاروی ذبحه کې تا خو ډېرې پیسې ورکړي ستا په دې زړه کې نیت د څه شي دی آیا زما رضا کول د مقصد دی که نه د دنیا د شهرت د نوم دپاره قرباني کی نو یاد ساتئ خپل قربانیانې ضایع کول نه دي پکار په هر عمل کې صرف قرباني نه هر عمل چې کې په دې کې اخلاص پیدا کول پکار دي د ریاکار سړي څلور نښې دي دا یادې کوي او دا خبره علی رضی الله تعالی عنہ کړې ده نو هر سړی دې په ځان وتلی چې په دې څلورو کې در کې یو موجودي ته بیا ریاکار انسان علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي و د ریاکار سړي څلور نښې دي یو دا دی کله چې دی یوازې یو کار کوي نو ډېر په سستۍ سره به کوي دویم کله چې د خلکو سره یو خلک ورته ګوري نو ډېر په شوق سره کوي نو دا خپل منځونه هم بیا وتلی کله چې ته په جومات کې خلک درته ناست وي ته مونځ کې نو ستا مونځ بیا څنګه دی او چې څوک نه بیا د مونځ سره څه کار کوي هغې ته هم بیا وګوره نو که د دواړو حالت دی یو برابر نو زه بیا خو د ریاکارۍ نه بچي او کنا د خلکو د وجه خو رکعتونه لږ اوږده اوږده کې مونځ په قلاره کې چې څوک نه نو بیا د سجدې او د رکوع پته نه لګي نو دا بهتر ریاکار انسان چې و یوازې یو کار کوي په سستۍ سره یې کوي او چې خلک ورسره یې بیا په شوق باندې کوي دریم علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله څوک صفت کوي نو دی به عمل نور هم زیاتي کوي چېرې دا خلک مې صفت کوي نو خو پکې خوږېږي خو چې څوک یې صفت نه کوي لکه بدي بیانې دی به هغه عمل رو رو راکموي لاندې به رواني نو هر سړی دې ځان ته سوچ وکړي د معاشره کې وګورئ چې دا ریاکاري شته دی او که نه ده موجوده دا د ریاکار سړي هغه نښې ذکر کړي دې وجې نه بعضې علماو دا لیکلي دي وایي نیک عمل چې کې نو د شپونکي نه چل زده که شپونکی دا ګړي بیزې چې سره وایي هغه ته لږ وګوره دقه شان تم نیک عمل کوه نو فایده بدله درکړي وایي شپونکی چې کله مونځ کوي د دې ګړو بیزو دام سره خپل مونځ هم کوي نو دی دا مونځ کوي
نو د دې ګډو بیزونه دا تمه خو نه چې زما به دوی صفت وکړي که نه. نو دقه رنګ ته چې نیک عمل کې که څوک دې صفت کوي که بدي دي وي خپل نیک عمل برقرار ساته او د الله د رضا دپاره یې کوه. که څوک تعیني و که تانیني ریاکاري او دکلاوي نه ځان ساتل پکار. شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه په الفوائد کې لیکلي دي او وی په کم عمل کې چې دا 2 شرطونه نه وي اخلاص پکې نشته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت برابر نه دی. نو د دې مثال داسې دی لکه یو سړی په سفر باندې روان دی او د سره توشدان دی په لاسو کې او دی هغه د شګو نه ټول ډک کي شګې پکې واچي او دی ستړی شو یا وږی شو دی دا توشدان راوالي چې یاره زه به په تنده ختمه شي یا لوږه نو ختمه به یې کي وله ځکه تشې شګې بار کړي دي. وایي دقه رنګ چې په عمل کې دا 2 شرطونه نه اخلاص پکې نه د نبي په طریقه برابر نه نو و یاد وساته چې کار څومره دې زیات عمل کړی دا د الله په نیز باندې قبلیږي نه. الله دې زمونږ په عمل کې اخلاص پیدا کړي. او بیا د دې دویمې خبرې ډېر اهتمام پکار دی په هر عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه کتل. نن د افسوس مقام دی او په دې عالم کې دا لوی ظلم ګوره شروع دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحیح احادیث خلک لګیا دي کوشش کوي چې د دې نه په څه طریقه موږ جوابونه وکړو. د امت د یو عالم خبره قوي کوي مضبوطی هغه برکې خیر دی که حدیث کمزور شي کمزورې دي. ډیر سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې دي چې د هغې نه لګیا دي خلک کوشش کوي جوابات ته کوي چې په څه طریقه به دا عمل موږ رد کړو دا خلک به ته واړو او د پلانکي مولا او د پلانکي عالم صاحب خبره هغه موږ قوي کړو هغه په د پاسو. دا لوی ظلم د عالم کې شروع دی. په دې صحیح بخاري کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به فرمایل لست تارکا شیئا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعمل بی. ابو بکر به فرمایل ویلی ابو بکر چرته هم داسې نشي کولی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دی یو کار کړی او ابو بکر دی ونه کړي الا عملت به زه په عمل کوم. او بیا به فرمایل فانی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغا. ابو بکر یریږي د دې خبره نه که د نبی سنت طریقې پرې خود الله به گمراه کړي. دا د مسلمانانو اول خلیفه دی. هغه ګوره څه عجیبه خبره کړې وایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت به ابو بکر چرته هم پرې نه دي او که پرېښود نو الله به دې څه کړي ان ازیغه گمراه به یې کړي. دغه رنګ علی رضی الله تعالی عنہ به فرمایل ما كنت لادع سنة النبي صلی الله علیه وسلم لقول احد. ویلی علی به چرته دا ونه کړي چې د چا د وینا د وجې د الله د نبی سنت طریقه به پرېږدي. نن منګه د خلکو د ویناګانو د وجې څومره سنت طریقې پرېښي دي. هر سړی د خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې کله درته یو مسله حقه معلومه شو دا یاد ساتئ او پته درته ولګېده چې دا د الله د نبی عمل دی بیا پکې نه د پلار خاطر کې نه به د ملا کې نه پکې د بل خاطر کې په هغې باندې به سړی څه کوي عمل به ورباندې کوي که نه عمل ورباندې پکار دی. دی وجه نه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بدام بخاری کی مسلم کی حدیث سے وی کله کله په دې خطبه کې ډېر غصه شو. صحابه دا اوچت شانو چې داسې کله به داسې خلاف الشرع کار ولید نو غصه به ور ډېره ورتله. نو په غصه کې وفرمایل چې لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. ای خلکو واورئ که د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه م پرېښوده نو الله به م ګمراه کړي. دا الله چې کوم آسماني نعمتونه دي به در باندې الله بند کړي او افتونه به در باندې د اسمان نه نازل کړي. نو دې وجې نه قرباني را روانه ده او صرف قربانۍ دپاره نه هر عمل دپاره دا 2 خبرې یادې ساتئ او دا ذهن ته کوزې کوي. کم عمل چې م کې نو په هغې کې اول څه پکار دی اخلاص. ما ته د یا څوک ښه سړی وي یا دې راته بد سړی وي څه پروا نشته. زما دا عمل دی یا څوک ویني یا دې ویني هېڅ پروا نشته. د الله د رضا دپاره کول. دویم هر عمل چې کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې صحیح برابري. ګوره د قرآن کریم کې دا عامله صالحا یا عاملو صالحات ټکې ډېر راځي.
د دې معنی اصل کې دا ده او دا معنی ابن کثیر رحمت الله علیه کړي ما وافق الکتاب والسنه. عمل صالح دې ته وایي چې د قرآن او سنت سره برابر عملي. الله دې موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ د ریا نه بچ وساتي. الله دې زموږ په عمل کې اخلاص او خپل رضا پیدا کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.